سلامونه ملګرو خپل چینل ته ښه راغلاست. نن مستربیست یو ډیر زبردست پلان یې جوړ کړی دی. د یو کس لپاره یې اووه سخت چیلنجونه یې برابر کړي دي که هغه وکولی شي دا اووه چیلنجونه په بریا سره ترسره کړي نو مستربیست به ورته $5,000,000 ورکړي. هو $5,000,000. راځئ چې وګورو آیا هغه کولی شي دې ټولو چیلنجونه ځان وباسي که یا ما دا غټه ډبره په زنځیر تړلې او دا کس مې ورسره تړلی. سلام. او کله چې دا زنځیر پای ته ورسېږي دا ډبره به دغه کس د سمندر تل ته کش کړي او دا د یوه څخه تر اووه پورې د مرګ خطري لوبه ده. نو موږ هم پلان ورته جوړ کړی لکه 100 فوټه لوړ په هوا کې تګ کول، د یو لیوني هرس څخه په زرهاو پونډونه غلا کول او بل د ماینونو په ساحه کې موټر چلول او داسې یو څو نور. که چیرې دی د ټولو خطرونو تیر سو نو زه به دته $5,000,000 ورکم. دا کومک را سره وکړي. تر ټولو مهمه خبره دی باید اول دا رسۍ د پښو څخه خلاصه کړي کم چې تر ټولو سخت کار دی. موږ مجبور وو چې روزل شوي کسان راولو. اوس نو هره ثانیه ډبره په تیزۍ سره لاندې ځي او دی له ځان سره کشوي. او دا د ځان خلاص کړي ته وګټله. مبارک دې سا ته تر اول پړاو تیر سوي د $5,000,000 لپاره. مګر دوم پړاو د اول پړاو پر رقم اسانه نه دی. ښه راغلاست نو دوهم پړاو ته ونیسئ کپس خلاص کړئ. د سترګو څخه پټۍ ایسته کړه او مخ راواړوه. او زما خدایه اوس به ستا څخه د 1000 پونډو ساتنه دا لیونی حرص کوي. زه فکر کوم چې نیمایي مې د لاس ووتی. او دا پړاو په دې ویډیو کې معنا دا پیسې پر بېلابېلو برخو ویشل سوي دي. په هره بسته کې $50,000 دي. د دې ټولو بستو په وړلو سره ته کولی سي بل پړاو ته ووځې. راځئ چې شروع یې کړو. شبه ډېر ښه. زه خپله د دې غټ حیوان څخه ډېر بیریږم. هغه ډېر په ارامۍ سره بستر اخلي. دا دونه بستې دې پرېښودې خاصې دا نه راواخیسته. اشه ته څنګه نه بیریږې؟ یا یاره زه نه بیریږم مس دغسې معلومېږم. نکې په کراره سره راځه بیا هغه شک در باندې کوي چې بستې ورڅخه غلا کوې. یاد کوه وروره. ته پوهېږې بهرن ډېر بیرېدلی و چې دا حرص یې ولیدی. رښتیا دا حرص اوس مهال د پیسو پر یو بسته ولاړ هغه اوس دی. دا بسته خلاصوي. دا حرص فکر کوي چې په بسته کې د خوراک یو شی دی مګر هغه پیسې دي. ډېر ښه هغه اخته دی. آیرنه ته خورا ډېر د ده مخ ته تېرېږي. هغه په ارامه ورته ناست د بستې د خلاصولو کوشش کوي. اخري $50,000 د یوه حرص په خوله کې دی. بایرنه ته باید دا پړاو وګټې. که ته ډېر بیرېدلی دا پړاو ختم که او که نه یې بیرېدلی نو ونیسه دریم پړاو ته د وتلو هڅه وکړه. په تیزۍ سره ته پیسې ترلاسه کولی سې. یا زه نه یم بیرېدلی. سمه ده خو په احتیاط سره. هغه وخت یې راواخله چې دی د بستې څخه یو څه لرې سي. دی اوس هم کوشش کوي چې خرس د بستې څخه لرې کړي. او ډېر ښه زه فکر کوم دا کار به دی وکړي. دی کوشش کوي چې وژونکی حیوان ځان ته راوغواړي. باید دی لومړنی کس شي چې د پیسو دپاره خرس خطا باسي. اوس ما خدای دی خو د آخري بستې لپاره ور روان دی. او ده وګټله. اوس ما خدایه او اوس د اووه مرګوني سیالیو څخه دریم پړاو ته ورګرځو. ستاسو به زموږ دریم چیلنج په یاد وي خو موږ یو نوی شی رامنځته کړی د وایرس دپاره. د سترګو څخه دې پټه ایسته که او ښه راغلی زموږ دریم پړاو ته. اوه یا جیمي موږ لا تر اوسه په هوا کې 100 فوټه لوړ نه یو. او زما خدایه پورته یې کوئ. ښه راغلاست د مرګ خطري لوبې ته. زما خدایه تاسو هم د مستر بیست پشتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو $5,000,000 په هوا کې 100 فوټه لوړ راځړول سوي. ته باید په دې انتیکه لاره تیر سي او د $50,000 هره کڅوړه خلاصه کړې او لاندې یې خدپ ته وغورځوې. هره کڅوړه چې په خدپ وموښتله په هغه کې به ټولې پیسې ستایي او کومې کڅوړې چې په اوبو کې وموښتلې هغه به ته د لاسه ورکړې. او زما خدایه ته باید د ځانه مرغۍ جوړه کړې تر څو خپل هدف ته ورسېږې. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې دلته باید د چرګ په رقم پښې ولرو او هغه ته لرې. دا ستاسو ماشومان دپاره د دی. مستر بیست پشتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سمه ده هغه روان دی. لمړی ګام او خدایا دی روان دی. په حقیقت کې دی کولی سي. او زما خدایا او زما خدایا د هغه پښو ته وګوره. دا لیونتوب دی. دی خو د پیسو دپاره هر څه کوي. د په رښتیا هم بیرونکې ده. ځکه هغه ته وګوره هغه په رښتیا هم یو بل خوا زور کوي. ته څنګه احساس کوې؟ مې ته بیخي ډېرې خبرې کوې. ته بیا ډېرې خبرې نه کوې. ډېر ښه اوس به یې نو ته لاندې وغورځوې. اوی 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 ده خو یوه دانه وګټل. دونه زر مه خوشحاله کېږه بایرنه. هته نه بستې لا نورې پاتې دي. هغه اوس یو بله بسته هم غورځوي. زما پښه اوس درد کوي. راځه پښه مې راچاپې کړي.
ار د خو یو بله بسته مو غورځوله د خو دا د 2 دانې وغورځولې هغه کولی سي خپل ځان ژوندی وساتي درېیمه بسته هم د سترګو څخه چپه سوه هغه په خپل هدف کې $100,000 لري بایرن لا تر اوسه نیمایي لارې ته نه دی رسېدلی ته د باد غږ احساسولی سي بایرنه باد په رښتیا هم ډېر تیز دی یا دا اوسپنه خو بیخي سسته ده دا په رښتیا هم د ریونې په څېر شوري او دی خو لږ پاتې دی لویږي ما په ونولې دی هغه بسته غورځوي دی هغه بسته غورځوي یا د خو $50,000 د لاسه ورکړه ونیسه ګرانه که تاسو حیران یاست چې دا لیونی څوک دی نو د ده نوم بایرن دی د جګړې سخت پوځي رینجر دی څوک چې د نړۍ تر ټولو خطرناکو جګړو کې جنګیږي او په دې هر څه سربیره دی غواړي دا پیسې خپلو ماشومانو ته کور ته راوړي ونیسه ته یې کولی سې ونیسه ګرانه ونیسه دا دی اوس $100,000 د لاسه ورکړل که چیرې دی غواړي دا پړاو ختم کړي نو دی به نور $100,000 هم د لاسه ورکړي راځه چې دا نورې 2 بستې وګورو دوک سم نشانه وشتي سمه ده د آخري بستې واری دی مخ پر سر درد سوه بایرنه ونیسه د خپلو کوچنیانو دپاره بایرنه تا بیخي ډېرې پیسې د لاسه ورکړې په دې پړاو کې دا د مخه لا $150,000 د لاسه ورکړي او ته یوازې په 3م پړاو کې جیمي بلې زه ستا لپاره یو معامله لرم ته ما ته بیرته $100,000 راکړه زه به د دې ځای څخه درته وغورځم $50,000 درکوم $50,000 قبوله مې ده ځکه زه غواړم دا وګورم تاسو په هوا کې 100 فوټه لوړ یاست ته په دې کې څه وایې بایرنه ته سم دم لیونی یې او زما خدای جیمي تا اوس تا د $425,000 د 4م پړاو په لور روان دي د 7 پړاوونو څخه ته اوس 4م پړاو کې یې د سترګو څخه پټه ایسته که مرګ ماین میدان ته ښه راغلې او زما خدای جیمي دا د ماینونو ساحه کې 20 لوی بامونه ایښودل سوي چې په بشپړه توګه له سترګو پټ دي وای جیمي دا دنده دا ده چې ته باید خپلې پیسې د ماینونو ساحې څخه وباسې مګر په ډېر احتیاط سره چې په کومه لاره ځې ځکه ته په ناڅاپي ډول پر ماین ورتلی سې په هغه موټر کې ستا ټولې پیسې به په اور وسوځي راجر ده مګر ستا لپاره ښه خبره دا ده ته د دې پیسو د خوندي کولو دپاره 5 چانسونه لرې ته کولی سې دا پیسې 5 موټرونو ته ور واچوې دا ټول په تا پورې اړه لري دا موټر اول نمبر دی ته غواړې څومره پیسې دې موټر ته ور واچوې هېڅ هم نه سمه ده ستا خوښه د 2م موټر په اړه څه وایې $25,000 ښه نو دې ته $25,000 واچوم یا ته دا هم کولی سې دا ټولې پیسې په آخري موټر کې واچوې او یوازې دعا کوه چې پر ماین برابر په نه سي دې موټر کې $25,000 واچوئ راځئ چې پرې ورځو راځئ چې نور هر څه په د آخري موټر کې واچوو یاره زما په نظر چې هر څوک وایي ټولې پیسې په آخري موټر کې پرېښولې زه خو پوه نه شوم چې 25,000 یې ولې په 2 موټر کې پرېښولې ځکه چې د آخري موټر شانس تر ټولو ډېر دی چې سالمه ورسېږي هر هوښیار سړی به د خپلو پیسو خپرولو لپاره داسې لار غوره نه کړي د آخري موټر څخه د باندې لکه څنګه چې تا تېر پړاوونه وګټل زه باوري یم چې دا پړاوونه به هم وګټې د دې اتلولۍ لویه ګټه څه شي ده زما خو ډېرې تجربې د سړک د غاړې د بمونو سره دي نو زه د دې وارې په دې موټر کې نه کښېنم ښه نو ته به په یوه موټر کې ټولې پیسې وړې ترهګرو د سړک د غاړې به هم ډېر ژور ښخ کوي نو کله چې دا پټاویږي نو پټاو سي زه په دې نه پوهېږم هیله کوم تاسو ما ته ووایاست دا تاسو د PTSD څخه کوئ زما مطلب دی پرشتیا سمه ده په هر صورت راځئ چې بانکر ته ورسو اوس واخله دا د مرګ ریموټ کنټرول د مړینې دا په اول نمبر موټر پورې تړل سوی په ښکاره ډول تا به یو مین وهي موټر به وچلوې ونیسئ هلکانو راځئ چې شروع به وکړو هغه خو روان سو د اول موټر کې پیسې نسته د تخنیکي پلوه له خطر څخه خلاص دی مګر هغه نقشه چې تاسو یې په دې موټر کې وینئ تا د پیسو خوندي کولو دپاره ستا ستونزې غوره دي بل موټر کې ته کولی سې سمه لاره انتخاب کړې ته کولی سې چپه خوا واخلې زه بیریږم که چیرې په دې وخت کې 14 نه وي یا نه دا خو چپه خوا نه ده یو موټر له منځه ولاړی 4 لا نور پاتې دي مګر دا ځل $50,000 په لیکه کې دي ونیسه راځه چې دا هم شروع کړو ما یو هوښیار کارل ترلاسه کوي کارله ته څه شی کوې
کارل ستا موټر د ډېر سوځېدو څخه ژغوري دا ځل به واقعا دی د بل ماین څخه ځان ساتي مننه کارله په دې لومړۍ لاره کې دی په ناڅاپي ډول هغه طرف غوره کوي چې ماین لري دا په دې معنا ده چې راسته اړخ روښانه دی پښیمانه چې تا په دې موټر کې $15,000 واچول 10 لکه ته اوس په دې سړک کې دوې لارې لري اول راسته زه د دې درېږم ما کولی شو چې هلته پاته سم دوه موټرونه د منځه ولاړل او ستاسو $15,000 په اور کې وسوځېدل آیا تاسو باید د هغه پیسو په اړه خبرې وکړئ تا بیا یو غلط موټر ته پیسې وراچولې وې کارله ته وژل کېدی بله اوس به خبر سوم باور نه به کوو بایرنه ته نیمایي لارې ته لا نه یې رسېدلی او ستا دوه موټران سوځېدلي ته یوازې دوې نورې ناکامۍ هم لرې مخکې له دې چې ته خپل پاتې $400,000 واستوې د چاودېدونکو توکو د دې سړک لاندې په دې سرحد کې به ته خپلې ټولې پیسې د لاسه ورکړې اوس ما خدایه بل دریم موټر در روان کا تا ترلاسه کړي ته بم یې ها یوازې د پاتې برخې لپاره هلته ودرېږه اوس ته ښه تمرکز کولی سې نو اوس زه خپل موټر په بشپړ ډول سره نسم لیدلی هره ثانیه زه کولی سم اوس ما خدای ووایم زه نه غواړم دا ووینم تاسو به راتلونکي کې یوه غټه پرېکړه کوئ ته سم روان یې اوس ما خدای زما زړه زه ډېر بیریږم څومره چې تاسو د خپلو خالي موټرو سره فهم کوئ تاسو کې ګټونکي نفر ته $4,00,000 ورکول کېږي تر اوسه پورې شه درته څه وایې زه به چپه ولاړ سم د څه لپاره چپه ځې دا لاره به ډېره سخته وي زه یې کولی سم کیدلم دا ویل دا یوه سخته شیبه ده ورته کوه. اوس زړه پورې تر نیمایي لارې څخه زیات خو تر اوسه بم نسته داسې وي د دې موټر د پای کرښې تر منځ او تر نیمایي لارې لا زیات او پروا نه کوي او تاسو اوس هم د بخت کڅوړه لرئ یوه پوښتنه کوم آیا تاسو ته معلومه وه یا خو موږ پر ولاړ وو نو د خپل اخري موټر د چلولو سره بایرن باوري سو چې لاره سمه ده دا خو سم دی لاره پیاد لري ځکه اخري موټر دی اوس دغه ټوله $4,00,000 په خاطر کې دي اوس ته لاره وینئ زه غواړم چې د اخري موټر لپاره یو څه خوښ کړم زه اوس په تا باور نه دا لرم وارې د موټر تر شا ځو راځئ چې دا هم وکړو نور هم که ناڅاپي بم پټاو سو اوس به موږ د هغه پیسو د ګټلو لومړۍ لاره وګورو ته باوري چې دا لاره ده چې تا معلومه کړې ده اوس مهال موږ د دوو قانونو په منځ کې یو هغه سړی چې هلته دی هغه زموږ د خوندیتوب متخصص دی نو مه بیریږه ولې کارل د خوندیتوب متخصص لرو جیمی راسه زما بغل ته ودرېږه تاسو څه کوئ موږ د ماین په څخه کې روان یو زه غلط یم د موټر چلولو انتظار وکئ فکر نه کوم چې زما د لاره په یاد یې زه نه یم باوري دا خوا سمه ده که چپه ودرېږه هغه ډېر تیز دي د دې ټولې ویډیو د پای ته رسولو څخه زما څه لرې سه اوس زما خدایه ودرېږه مبارک دې څه پیسې در پاتې سوې دا زما په غاړه سمه ده زه پوهېږم تاسو یې نسئ کولی مه یې شروع پرېږده موټر ودروئ موټر او ودروئ تاسو فکر کولی سئ که پر یو ماین وختې نو تاسو څه کوئ وایي دروئ وایي دغه خو بریک نه لري او شاه زه به یې سم خراب کم راسه د موټر بغله ته کښېنئ د موټر بغل ته کښېنئ زه بمونو ته چاودنه ورکوم که دې بمونه چاودلې وای موږ به یې ټول الوځولي وای راځئ ورپسې د مرګ لوبې ته ورسو زه فکر کوم چې د بایرن وژل یو څه سخت کار دی اوس به یې بل پړاو کې ووینئ بایرن د بل پړاو لپاره سترګې پټې کړي دي د خپلو سترګو څخه پټه ایسته کا په دې راتلونکي پړاو کې به ته ژوندی شخص یې او زما خدایه تا به په هغه تابوت کې کښېږدي بیا به یې زه کلپ کړم او پر تا به یو ټن خاورې واړوي پر ما باور لرې یا هر کله چې آماده سوې بیا په تابوت کې یو تبر هم سته کم چې ته به ورته ضرورت ولرې تا ته نور هېڅ شی نه درکول کېږي تابوت نور پټه وبخښه کوه بایرنه زه باور نه لرم چې دا کار به وکړم مګر زه مرسته درسره کوم چې څنګه مې په تابوت کې بند کړي تا د ښخولو اجازه ده درته اجازه ده چې ما ژوندی ښخ کړي هلکانو پرې راواړوئ او خدایا خو بایرن بخښنه غواړم یاره یا مې غواړه موږ اخته یو چې تا شخ کړو د بل اخته لاندې وګوره ته به د نړۍ تر ټولو غټ چاکلیټ ولرې د خوړو په لوښو کې د غوښې تر ټولو خوندوره نشته جیک لینکس هو ما پیدا ډېر لوی فکر لرې رښتیا ووایه لوی بدن پروټین ته اړتیا لري ته نه وایې چې زه به یې وکړم زه یې کولی سم د همدې لپاره مې هر څه دوه درکړل خورا اسانه ده ځکه چې دا د پروټینو ډک دي 100% د اصلي غوښو څخه جوړ دي په رښتیا سره هم شاید په بیخي ارامه فضا کې شتون ولرې زه په خپله ژوند کې کله راغلی یم او لږ تر لږه زه به خپل قوي اندامونه ولرم او خدایه هغوی هر څه خلاص کړل رښتیا ووایه ته شخص وې څنګه احساس کوې لکه څنګه چې تاسو وینئ لګېدلی اور حرکت کوونکی بیلټ چې د هغه خوا نه راځي وایې سرخوه هلته روان دي
دا ستاسې پیسې نه دي، دا ازموینې دي. یوه شېبه کې به په لیږدونکي بیلټ باندې ورسېږي. کرار به شروع سي. خپلې پیسې دې په اور سوځي. ستا د زنګون شاته یو تبر دی. د تابوت د ماتولو لپاره یې وکاروه. د باندې ترې راووځه او هغه سویچ بند کړه کوم چې لیږدونکی بیلټ دروي او د پیسو د سوځېدو مخه دې ونیسه. کارل دا اوس بند کړه، سمه ده؟ پیسې دې په لیږدونکي بیلټ باندې کېښودل سوې. دا نه په تا پورې اړه لري. زه تر 3 پورې حساب کوم. 3 2 1 شروع یې کړه. سلام، ستا پیسې په سم ډول سره د اور په طرف روانې دي. زه ستا پیسې درسوځم، تاسو درد نه درځي؟ وې راځي. زه دا باور لرم چې تاسو خبرې تاسو سره درد نه درځي. ته مجبور یې چې خپل تابوت زر مات کړې. زه بل دې ځای ولاړ شم وروره، دا هر ځای ته رسېږي او په داسې وخت کې له هغه سوري وتل. زه غواړم تاسو د مستر بیست یوټیوب چینل په اړه ووایم. د مستر بیست پشتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته همداسې خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کړو. دا یو هڅه وکړئ، زه واقعا له اصلي او طریقې څخه خوند اخلم. تاسو غواړئ د عامه ویبینو لپاره ولاړ شئ؟ یادونه موږ غواړو هر هفته تاسو ته 2 خوندورې ویډیوګانې د مستر بیست په پښتو ژبه اپلوډ کړو. اوس نو هغه ټولې پیسې وګورئ چې په هوا کې راځي او ما یوازې $1 ونیو. تاسو څخه به ځینې فکر وکړي چې دا جعلي دي، مګر زه نه پوهېږم چې دا اور څنګه جعلي کړم. ستا پیسې سوځل کېږي. دا پیسې اور نور هم ډېروي. مارټین ته بوخت اوسه، له هغه ځایه ژر راوځه. ستا پیسې تر 10,000 ډېرې سوځل سوي دي. اوس ما خدایه. او ته راووتې، دغه دی ته راووتلې. اوس ما خدایه، نه ځان ژوبل نه کې. زه یو شیطان انسان یې. هغه کښته که مخکې له دې چې موږ د راتلونکي مرګ پړاو ته لاړ سو، تاسو ما ته ووایاست چې د مستر بیست پشتو ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ بایرن، زه امید لرم چې دا دومره طاقت تاسو ته پروټین درکړی، ځکه چې ته شپږم پړاو کې هم پروټین ته اړتیا لرئ. راتلونکي پړاو ته ښه راغلاست. زه په دې اړه یو څه اندېښمن یم. تاسو شاته $3,04,000 دی. جال راوغورځوئ. تاسو څه فکر کوئ چې دا جال دی؟ زه به د دې جال څخه څنګه تیر سم؟ ته به د دغه جال څخه د تیرېدو دپاره باید 60 فوټه پورته ولاړ سې، البته د پیسو د بستو سره. او دا پړاو د تیر څخه ډېر فرق لري. دلته یا ټول یا هیڅ هم نه. که تاسو یو ځل ښکته سئ یا یو کڅوړه پرېږدئ لکه دا نور پړاوونه په راکم، تاسو به هر څه د لاسه ورکړئ او پړاو به پای ته ورسیږي. مګر تاسو باید د دې پیسو د ګټلو دپاره دا ټولې بستې پورته کړئ تر څو خپل ځان معلوم کړئ. تاسو کولی سئ یو څه پیسې په ځان پسې شاته وتړئ. دا ټولې پیسې په حقیقت کې 200 فونډه وزن لري. نو دا تاسو پورې اړه لري چې څومره پیسې باید سر ته ورسوئ. له هغو شیانو څخه چې زه یې په اړه فکر کوم، دا د امکان در حده لوړ پرېږدي. نو که هغه 2 په دې منځ کې پرېږدې، دا نو تقریبا 3 یا 4 بستې کمې دي چې باید هغه بستې راوباسې. که په دې جال کې ته د غلا کوشش ونه کوې، بیا زه هېڅکله د پولیس موټر نه راولم. که ته غته ایستل نه کوې نو ته هڅه هم نه کوې. زه ویلی سم چې زه رښتینی یم، خو زه فکر نه کوم چې تاسو یې کولی ورور سئ. راسره ځې چې پر بدن فشار راوړو. ته لیونی یې. زه غواړم پورته ولاړ سم پرته له زحمته. په ژوند کې داسې ډېر خلک راځي، باوري اوسه زه یې کولی سم او هغه شیان سرته ورسوم چې ما کړي. نو زما هدف دا دی چې زه ثابت کړم چې زه څه نسم کولی. دا هغه وخت دی چې تاسو باید پرېکړه وکړئ چې څومره پیسې راپورته کړئ. آیا دی به وکولی سي چې دا پیسې راپورته دا کړي؟ ټول هېڅ نه دي وروره. ته یو رواني ناروغ یې. یوه سپکه بسته هم ستا دپاره درانه ښکاري. ته وېرېږې چې ټولو د لاسه ورنه کړې. حتی ته نه غواړې یوازې $50,000 پرېږدې. یا زه درځم. ډېر ښه، راځه کلک دی. هغه که لاندې ولاړی نو دا ویډیو به ختمه سي او هغه به یوه پیسه هم لاسته رانه وړي. دی چې څومره دا پیسې په هوا کې ځنډوي نو دی به نور هم کمزوری شي. مګر چې څنګه فکر کوې دا تر هغه ډېر دروند دی. د هغه وشاته د بستیو قطار. هغه په رښتیا هم دا بستې 60 فوټه لوړ پورته کوي چې 60 پونډه وزن لري دغه پیسې. تاسو څه فکر کوئ؟ جیمي ته به دې زما صبره خرابوي. 200 پونډه واقعا ډېر وزن دی. فکر کوم شاوخوا 90 کیلو راځي. هغه لوړ روان دی. اوس ما خدای هغه بند رالی. هغه د یو وحشي زمري پرکه معلومیږي. او خدای، ډېر ښه، تر ټولو سخته برخه لا روانه ده. او خدای، یو څه لا نور. دا دی په راپورته کېدو دی له 200 فونډه وزن سره. زه ناکامي نه منم. او خدای اجازه راکړه چې له دې لارې ووځم. ډېر په زړه پورې. تاسو نه پوهېږئ چې دا څومره دروند وزن لري.
تا وګټله خلک نه پوهیږي چې دا پیسې څومره ډیر وزن لري او کله چې ته 300 بیلیونو څخه ډیر ډالر لري او ته نور هم پر جمع کوي اوس نو ستا د پیسو په منځ کې یو بل د مرګ پړاو دی چې د هغه پړاو په ختمولو سره به ته دا ټولې پیسې ترلاسه کړې جیمي راځه چې شروع یې کړو سمه ده کنډوالې ده چې د بایرن وروستی پړاو دی اوس نو د ده او د ده د پیسو په منځ کې یوازې کنډواله ده آیا ته آماده یې تا 2 چنده ډېر آماده یم راځه چې شروع یې کړو ته ولې سر داسې شوروې کله چې زه نارامه سم بیا سره شورم سمه ده د سترګو څخه دې پټه ایسته کړه اوس نو اخري فاینل پړاو ته ښه راغلاست نو په دې پړاو کې به ته د خپلو پیسو ساتنه کوې سمه ده د هغه بم څخه اوس ما خدای زه تا ته 3 ساختماني کارګران درکوم او څومره ښه او یو ماشین هم سمه ده او ته کولی شي په دې کرونده کې هر څه وکړې په 8 ساعتونو کې به دا بم چاودنه وکړي زه ولاړم شباخ په تیرو ویډیوګانو کې کله چې 4 ساعته وخت ورکړل سوی و یا لیکونکي د پیسو په ساتلو کې ناکامه سول که بایرن په دې 8 ساعتو کې بریالی سو دی به د تاریخ لومړی کس وي نو اوس یې باید معلومه کړو چې د اور لمبې څه شي دي دا د چت پلاستیک دی هغه شی چې اور یې نه سوځي نو که دا سوځي نو موږ یې نه غواړو موږ دلته په ټنونو اوسپنه لرو ته فکر کوئ چې دا به وسوځي نو دا به په چاودنه کې د پیسو سوځېدو مخنیوی وکړي اوس سمه ده هلکانو زه غواړم چې تاسو دلته ډېرې اوسپنې راوړئ چې داسې سوځي لکه څنګه چې په هغې باندې احساسولی سي یوازې هغه ریپ کړئ چې د فایبر ګلاس پرته هیڅ شی هم نسي احساسولی هر شی باید فلزي وي ایا ته فکر کوئ چې دا به کار وکړي یا کار نه ته کوي کولی شي پلاستیکي کڅوړې ایسته کړې او فلزي وکاروي اوس سمه ده نو هغه ته چې ته یې اوس ګورې هغه دغه دي زما پنجرې نیول دا په پای کې زما دفاع کولی شي اوس نو سوځېدونکی پلاستیک ورک سوی دی دا د پیسو د ساتلو دپاره ښه فلزي چوکاټ دی دا هم ډېر سم دی ته دا به کار وکړي یا کار نه کوي پر دې فکر کوه چې احتمالا بم د چش څخه جوړ سوی دی دا کیدای شي ژر ور واخلي او اسټروټروپ دلته د ور وړ دی مګر دا په کیمره کې ښه ښکاري زه یې پروا نه لرم سمه ده ما فکر کوم چې هغه به تاسې باید ځانونه باوري کړئ چې هر څه سم دي ځکه چې بم شاید ډېره غټه لمبه ولري دومره چې دا کولی شي اور روښانه کړي اوس به موږ دا راواخلو ښه نو اوس د کبس په رقم دا پخونه سره جوړوئ اوس دا جلیانې راوړي بیا موږ د دې ځای پر ځای کول شروع کړو هر څومره چې ښه کېږي باید ویې کړم زه باید یو فلزي قبر جوړ کړم تر هغه وخته چې ما ته دا باور پیدا کېږي چې نور زه لوړ نه شم تللی ته کولی شي دا نور هم لوړ جوړ کړي څومره چې ته کولی شي سمه ده شروع کوو یې سمه ده ښه بخت هغه د خپل پلان په اړه فکر کوي دا نو د بایرن فکر دی د هغه د پلان څخه لا هم یوه ټوټه ورکه ده موږ به د دې بل پرت جوړ کړو د هغې په سر کې مګر زه غواړم چې دا پیسې د امکان تر حده خوندي کړم زه پوهېږم لکه څنګه چې ما ویلي وه هغه د اور وړ دي دا ممکن پر پیسو اغېزه ونه کړي ان انډیا جونز دا په حقیقت کې د اټومي بم څخه ژوندی پاتې شو او سمه ده دوی نور دا شیان نه جوړوي نو تم فکر کوئ دا به ژوندی پاتې شي ما مطلب تاسو پوهېږئ دا ښه زما کېدای په فکر بایرن زما ده ان انډیا جونز د خبرې په اړه د ټوکې فکر کړی ځکه چې داسې ښکاري چې یوازې هغه په پیسو کې مقدس ګریل موندلی دا څه دي چې موږ پیدا کړئ راځئ چې دغه راواخلو 1 2 3 راواړوئ اوس څه یې سو ډېر ښه موږ به اوس د دې دننه پیسې وتړو بیا زما په بیرګیټ کې ښخ که اوس نو بایرن هر څه لري کوم څه ته یې چې اړتیا درلوده دا بشپړ بخار و چې مخکې یې ترلاسه کوي زه په دې مړ ځای کې د مرکز بلاکونو ته اړتیا لرم دلته ټول هغه ذهنیت دی چې زه د شان سره لرم دا بریا مرګ یا داسې هر څه کېدلی شي او چې حقیقت سي زه هېڅکله خپل ځان په ژوند کې پلان بي ته په لاس نه ورکوم تاسې پرته د بیرې هېڅکله د لوړتیا نه شي ترلاسه کولی دا حقیقت دی زه درواغ نه وایم د بایرن دفاعي ستراتیژي خورا سخته ښکاري دا تر هغه وخته پورې وه چې هغه د ځای پر ځای کولو پرېکړه وکړه د هغه د جوړښت په سر کې د فایبر ګلاس لویه کښتۍ دا یو ډېر سوځېدونکی څیز دی د لوی بم سره سم چې موږ یې غورځوو آیا دا د کوچني فایبر ګلاس نه دی اوه یاره هېڅ فایبر ګلاس نه هېڅ شی نه دا باید یوازې فلز وي زه په زیان کې یم وخت ختم سو ته ښه یې و مړ لکه جدي زه په جدي توګه اوس مهال د هر څه اټکل کوم ته څنګه یې یاره اوس ما خدایه جیمي یاره تا په حقیقت کې زه ژوندی ښخ کړم تازه 200 پونډه پورته کولو ته اړ کړم مه هېروه کله چې موږ د ماینو په ساحه کې تېرېدلو تازه د ماین په ساحه کې موټر چلولو ته اړ کړم 1000 پونډه یوازې د خیر سره هر څه دې وروستۍ شېبې ته راځي دلته زما په مخ کې ستا په ژوند کې مهم څه شی دی
زما په ژوند کې اتلان او ډېر مهم خلک زما مېرمن او زما بچیان دي مګر دا هر څه یو اغېزمن سړی ویني په رښتیا هم دا نو هغه څه دي چې ستا او د ویرې په منځ کې دي پرته له ویرې 3,40,000 ډالر په مخ کې دي نور نو بس د خپله مېرمن او کوشنیان دې ولیدل او دا ټوله په چاودنه کې شتون لري هو سړی ایا ته لیونی یې و بس زه ډېر لیونی یم آخري خبرې دي راځئ دا هم وکړو 3 2 1 بم وغورځوئ په هر څه باندې اور بلیږي راځئ چې ورسو چون د ډېر اور دی هی بم ور واخیست ما پام کوه او دا څه دي اور لګېدلی دی اور لګېدلی دی تر کښتۍ لاندې وګورئ تر کښتۍ لاندې ډېر بد اور دی او لا نور هم شته دا هغه یخچال دی چې د ده پیسې پکې شته ها سمه ده په قرار راته معلومه وه کار یې وکئ دی لومړنی کس شو چې ویې ګټل راځئ چې ځو موږ 3,04,000 ډالر وګټل دا زموږ دپاره یو غټ بدلون دی جیمي زه به د ده دپاره یو ټکټر رانیسم د مستر بیست یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زه هم دغه وایم موږ دلته هر هفته د مستر بیست جالبه ویدیوګانې په ښکلي پښتو ژبه دوبله کوو که ستاسو زموږ ویډیو خوښیږي زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او زنګوله یې هم فعاله کړئ تر څو چې هره ویډیو راځي لومړی تاسو ته ورسیږي